سلام ستړي مشئ د کابل کینګ یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته سلامونه. ستړي مشئ ښه راغلاست وایم. قدرمنو لیدونکو، دا ځل نو د کابل څخه د ننګرهار څخه ډیر لرې راغلي یو، ډیر داسې لرې ځای ته راغلي یو چې په واقعیا هم ښکلا یې ډیره زیاته ده. هغه ځای چې نوم لري، هغه ځای چې ښکلا یې تر ټوله نړۍ رسېدلې. د کونړ ښایستونه تاسو لیدلي دي، د کونړ سیند تاسو لیدلی، د کونړ د سیند ننداره مو کړې. نن د کونړ د سیند نندارې ته راغلي یو، د کونړ سیند غاړې ته، او تاسو د کونړ د سیند هغه څه اورېدلي دي چې په سندرو کې یادونه شوي، او هغه څه تر تاسو رسېدلي دي چې تاسو پکې اورېدلي او تاسو هغه ځای نه لیدلي. خو نن زه راغلی یم د کونړ سیند تر خوا ناست یم، او نن داسې دوستان ملګري راسره دي چې تاسو هغوی وګورئ، تاسو د هغوی د لیدلو څخه هم خوند اخلئ او د هغوی د اورېدلو څخه هم خوند اخلئ. دا چې هغوی درته څه اورئ، تاسو به د څه څخه خوند واخلئ، زه یې تاسو ته معرفي کوم. شفیع جان یو د هغو تکړه سندرغاړو څخه ده چې دوی محلي سندرغاړي دي او تل یې ښکلې سندرې او خلک یې په خپله ملي سندرو نازولي دي. او بلې خواته داوجان هم راسره ده چې دی هم ښکلې او په زړه پورې سندرې وایي، محلي سندرې وایي او په زړه پورې او خوښمن اواز لري. او همداسې صدیق استاد چې د ډېر وخت څخه دوی منګی او ټاټکی دوی البته غږوي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. شفیع استاد په خیر راغلی. ژوندی اوسئ اتل صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ. ستاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه، او بیا هم ستاسو نه مننه چې کونړ ته راغلی. او بس موږ هم راوغوښتلو، وخت هم راله راکړ. ډېره مننه. قربان مو سم، ډېره زیاته مننه. داوجانه ته هم ستړی مه شې، په خیر راغلی. اتل صاحب تاسو ته ښه راغلاست چې کونړ ته راغلی. ټولو اورېدونکو لیدونکو ته، افغانانو پښتنو ورونو ته که هغه په افغانستان کې دي که د افغانستان نه بهر دي، څومره هم چې دي هغې ته سلامونه او احترامات. ډېره زیاته مننه کو کاکا. ستړی مه شې، په خیر راغلی. مننه، په خیر راغلی. څنګه ستړی خو به نه یې؟ نه، نو منګی او ټاټکی خو به راته ښه صحیح په درس کې غږی. بالکل انشاءالله. او پوهېږې ستا مینوال په ټول افغانستان کې، بیا د افغانستان څخه بهر مسافر ورونه دي او وایي چې بس نن به ورته ښه ټاټکی او منګی غږي او چې خوند ترې نه واخلي. بالکل تابعدار را وکړي. خدای کامیاب کړه، خدای مر کله راواله. خیر اوسې. نو ورځو د شفیع استاد نه چې کومه سندره دوی ټاکلي اماده کړي د مسافرو دپاره، د هر څه دپاره چې وي، موږ یې ترې نو اماده یو. بالکل اماده یو. ورځو پې لیدونکو د دوی سندره اورو. د وطن شپې به یادوي په ځل قدم کې، مسافر خدای په وطن کې. د وطن شپې به یادوي په ځل قدم کې، مسافر خدای په وطن کې، مسافر خدای په وطن کې.
ودې خرڅوه خوشحاله وایم شفیع استاد داود جان او همدارنګه صدیق کاکا هغه د قانداریانو خبره خوند مو په وکړه ډېره زیات خوند یې وکړه او بیا دا د کونړ سیند تاسو وګوره دا ننداره وګوره د کونړ د سیند څومره خوند کوي یعنې څومره ښکلی فضا څومره ښکلی ځای او بیا څومره ښکلې په زړه پورې سندره د مسافرو دپاره نو یوه بله سندره هم اورو او ښکلې په زړه پورې سندره ترېنه اورو نو څنګه دې خوښه ده شفیع استاده ولې نه بس واورو سندره که نه ورزه پیلیدونکو دا سندره هم اورو دې سندره د اورېدو څخه مو وروسته په الله سپارم په مخه مو کسه او که دا ځلې راتللې پاسه د ځان سره راوله که دا خلک دې په یاد ورانه ځان سره راوله که دا ځلې راتللې پاسه د ځان سره راوله چې دا خلک کړي په یاد ورانه ځان سره راوله چې دا وارې راتلې او پخوا د پښتنو نه خلک دومره یېرېدل پخوا د پښتنو نه خلک دومره یېرېدله زموږ په اشارو به کېناستل او پاڅېدل زموږ په اشارو به پاڅېدل او کېناستله و د تورو غرونه لیوني ځان سره راوله که دا خلک دې په یاد ورانه ځان سره راوله او که دا وارې راتله پاسه د ځان سره راوله چې دا خلک کړي په یاد ورانه ځان سره راوله چې دا ځلې راځي ورا پاڅه خوشحال خانه پښتانه اوبه اخیستي دي پاڅه خوشحال